شاعران زموږ هغه خواږه ادیبان چې دغه خپرونه تعقیبوي ګوري موږ سره کولی شي چې خپلې خوږې مشورې شریکې کړي د دوی په مشورو باندې به موږ تله درنو لیدونکو عمل کوو ځکه چې د مشرانو مشورې چې دي د کامیابۍ باعث ګرځي د مشرانو خوږې خبرې چې دي ډېرې قیمتي دي باید موږ د هغو نه ګټه پورته کړو او درنو لیدونکو یادونه کوم چې هر هغه چا که د خپل مشر احترام نه دی کړی هر هغه قوم که د خپل مشر احترام نه دی کړی بیا هغه د پردیو د توطیو ښکار ګرځېدلی دي د پردیو د خدمت باعث ګرځېدلی بیا یې پردیو ته خدمت کړی دی چا چې د خپل مشر خبره نه ده منلې چا چې د خپل مشر مشورې په ژوند کې نه دي پلي کړي نو روغه خبره به دغه وي درنو لیدونکو چې موږ د خپلو خوږو مشرانو احترام وکړو د هغوی د سالمو مشورو نه د هغوی د سالمو نصیحتونو نه ملاتړ وکړو هغه په خپل ژوند کې پلي کړو بیا به موږ کامیابه وو او بله یادونه که درنو لیدونکو زموږ نوي هغه ورونه چې شعر و شاعرۍ ته یې مخه کړې ده د دې خپرونې په تعقیبولو سره اورېدلو سره او لیدلو سره د دوی شاعري خوند پیدا کوي رنګ پیدا کوي او د هېڅ په څنګ کې ورته زه یادونه کوم هر هغه څوک که وغواړي چې شعر یې ښه اوسېږي دغه خبره به زه د مشرانو له خولې درته وکړم چې مشرانو موږ ته دغه هدایت کړی دی چې د ښو شاعرانو شعري ټولګي تعقیب او مطالعه کوي د ښو شاعرانو شعرونه تعقیب کوي د ښو شاعرانو سره ناسته پاسته ولرئ په ادبي ناستو کې کښېنئ په مشاعرو کې ګډون وکړئ بیا به زموږ ذهن لا هم پراخ اوسېږي ډېر څه به مو راوړي وي دا د شعر په تکتیکونو د شعر په هنرونو باندې به موږ ښه پوه شوي وو نو تمر چې درنو لیدونکو د پښتو ادبي دېرې څخه ډېر څه تاسو واخلئ پښتو ادبي دېره به له یوې خوا ستاسو ادبي تنده خړوبوي له بلې خوا به تاسو ته هر هغه څه چې ستاسو په شاعرانه ژوند کې ضرور دي هم راخلي به او د دې سره په څنګ کې موږ کوشش کوو درنو لیدونکو چې د وفات شوو شاعرانو هنرونو تاسو ته در وښیو او همدارنګه د ژوندیو شاعرانو چې په دې وختونو کې ډېرې کوششونه کوي ډېرې هڅې کوي او موږ به کوشش کوو چې له هغو سره څنګ په څنګ کښېنو د هغوی له هنره هم تاسو خبر کو تاسو کولی شئ درنو لیدونکو چې په همدا شیبه د پښتو ادبي دېرې سره وصل شئ د ټلیفون شمېره ستاسو لپاره د تخنیک برخې همکاران تکرارا لیکي چې له دوی څخه مننه کوم چې د دې خپرونې د ښکلا زیاتولو په خاطر او همدارنګه ستاسو د ډېرو اړیکو راخیستلو په خاطر دوی ډېر کوششونه کوي ډېرې هڅې کوي کور ودانوي دوی او بیا هم یادونه چې ستاسو اړیکې کولی شي چې دغه خپرونه لا هم خوندوره اوسي که ستاسو اړیکې نه وي زه په مسلسل ډول وغږېږم د خپرونه به پیکه شي زما په خبرو باندې خو که ستاسو اړیکې راشي تاسو موږ سره خپله مینه لکه څنګه مو چې تېر ځلې ښودلې ده لکه څنګه چې تېر وختونو ستاسو په مینه باندې موږ خوښ پاتې شوي یو که همداشانې ستاسو مینه واوسېږي دا خپرونه به خوندوره اوسېږي که تنوع په دې خپرونه کې پرېږدئ ټول په دې خپرونه کې زه وغږېږم تاسو به ځینې ستړي شئ زما خبرې به وي خوند اوسېږي دا خپرونه به پیکه وي خو ستاسو مینې ته ضرورت دی تر دې دمه چې موږ سره پاتې شوي یئ کور مو ودان وي ډېره مننه تر دې دمه موږ سره څلور لیدونکو په دې مشکلو حالاتو کې مشکل حالات په دې معنا درنو لیدونکو چې په ټلیفون کرښه کې ستونزه موجوده ده موږ سره د درنو لیدونکو اړیکې نه راپاتې کېږي او زه به بیا هم د خپلو خوږو تخنیکرانو نه مننه وکړم او ورسره په څنګ کې به دغه ورته اضافه کړم که درنو همکارانو ستاسو په لاس باندې څه کېږي چې موږ سره د درنو لیدونکو اړیکې ښې پاتې شي تاسو خپل کوششونه مه سپموئ نانیکه مرغه زموږ یو لیدونکی دی زه به یې اړیکه راپورته کړم تمر چې اړیکه یې روغه راپاتې شي او موږ سره خپلې خوږې خبرې شریکېږي السلام علیکم ستړي مشئ ورور جانه مهرباني وکئ پښتو ادبي دېرې ته ښه راغلاست څوک له کومه ځایه موږ جوړ یو ستاسو خوشحالي غواړو ورور مننه صاحب اول خو د ښایسته کندهارۍ خولۍ تبریکي درته وایم میرویس الکوزه یم د پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان د کلي څخه هم سره تماس نیولی دی الکوزی صاحب ډیر خوشحالي چې ستاسو اړیکه راسره وصله شوه فکر کوم له دې نه مخکې به تاسو کوششونه کړي خو اړیکه مو راسره نه ده وصله شوې نو که مهرباني وکړئ ووایاست موږ کوششونه وکړله خو د ستاسو سیسټم کې نه پوهېږم څه مشکل به وي پکې تورا صاحب وایي چېرته زه درته یادېږم او که نه ولې نه په زړګي دې راورېږم او که نه ډېر مې په راورېږي دې زړګي باندې په ناقراره توره شپه کې واه درته ستوری کېږم او که نه ډېر ځلې دا یوه خبره سپینه راته وکړه سمه ده دا خو باطلن سپینه راته کوې که نه ضرور یوه خبره سپینه راته وکړه خپل لایق درته ښکارېږم او که نه ولې نه ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي
ځکه تا ته خو ډېر اورېدونکو ټلیفونونه کوي که نه ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي وایه زه پکې ځای ږدم او که نه بیا درته احترامات تقدیموم ګرانه ورور که یو بل همکار هم ستاسو سره یو خپل زما شخصي نظر دی مشوره مې ده د یو لیدونکي اورېدونکي نسبت یو بل همکار هم در سره چې دا برنامه په مخ سره ویسي ځکه زه فکر کوم چې ستاسو برنامه مخ په وړاندې تقریبا ما تخمین ورته کړی دی اټکال چې یوه میاشت کې به دا تقریبا د اشنا راډیو دغه ته رسېږي کچ ته رسېږي چې اشنا تلویزیون کې چې کومه برنامه الکوزی صاحب ستاسو د دې خوږه وړاندیز نه ډیره مننه کوو ستاسو وړاندیز موږ راواخیست له ځانه سره مو وساته له پنجوي نه مو چې راسره اړیکه ونیوه په خوږو بیتونو مو ونازولو ډېر خوشحال چې ستاسو اړیکه راسره وصل شوه او ستاسو د شعر او ستاسو د خوږو انتخابونو سره موږ اشنا هم یو کومه دیره چې تاسو خو د امریکا غږ اشنا راډیو ادبي دیرې له لارې به هم ستاسو غږ موږ اورېدلی وي که غلط نه شمه نو ستاسو د خوږه احساس نه ډیره مننه نور څه اضافه کوئ ګلالۍ شپه درته غواړم کور مو ودان بیا هم په دې هیله الکوزی صاحب چې تاسو به هڅې وکړئ کوشش به وکړئ چې راسره دغه ملګرتیا دوامداره وساتئ بیخي وعده درکوم سمه ده تاسو دې ژوندي وئ تاسو دې راته خوشحاله وئ ښاغلی الکوزی چې په یو څو خوږو بیتونو سره مو دې خپرونې ته لا ښکلا وروبخله او خپل خوږ وړاندیز مو له موږ سره شریک کړ ستاسو وړاندیز به موږ د خپلې ادارې سره شریک کړو بیا هم درنو لیدونکو موږ خوشحالیږو چې له یوې بله دیره بلې نه بله دیره زموږ د خوږو لیدونکو سره ملګرتیا زیاتوي زموږ د خوږو لیدونکو سره مینه زیاتوي موږ مینه زیاته ده او زموږ خواږه لیدونکي دغه دیره په دې مجبوروي چې دوی اړیکه ونیسي راشي په پښتو ادبي دیره کې برخه واخلي او زه په دې باندې مطمئن یم چې زموږ ډېری پښتانه ډېری مینهوال زموږ ډېری با احساسه ځوانان کوشش کوي چې پښتو ادبي دیره کې راشي برخه واخلي خو دغه سیستم ځوانه چې دی دا نمرده نمردي کوي ناځواني کوي موږ ته د ډېرو پښتنو اړیکې نه راپرېږدي بس که له ده سره ډغرې ولا کېدای درنو لیدونکو ما به له ده سره درته معلومات کړې وه د سیستم سره خو موږ به له دې سره ګزاره کوو د کومې اړیکې چې دي دغه راپرې نه ږدي دغه راماتې نه کړي نو په هر حال خوږو لیدونکو موږ کوششونه روان دي چې ستاسو ډېرې اړیکې راواخیستلی شي په ښه شکل سره راواخیستلی شي تاسو خوشحاله وساتو خو بیا هم لکه څنګه چې ښاغلي الکوزي صاحب موږ سره خپله غوښتنه په ښه شکل سره مطرح کړه په ښه شکل سره را سره شریکه کړه همدې ته ورته ستاسو خوږې غوښتنې موږ نور هم راخیستلی شو په ورین تندي منو تاسو درنو لیدونکو موږ سره خپلې سالمې مشورې چې د دې خپرونې د ښکلا باعث ګرځي شریکولی شي وربشم دې ګلالي ته وبه ګورو چې دغه ګلالۍ له کومه ځای موږ سره د ټلیفون په اړیکه دی فکر کوم له ایرانه به اوسېږي خو اړیکه راماتېږي زه پوهېږم دغه نورو اړیکو ته نسبت د ایران اړیکې ډېرې کمزوري دي زموږ سیستم ورته ډېر په اسانۍ سره ځواب نشي ویلی ځکه نه پوهېږم چې ګرانې به وي خو بیا هم خوږو لیدونکو ما سره مجله هم ده په لاس کې له دې مجلې نه به درته د درویش دراني یو څو بیتونه ولولم که تاسو خوښوي خوږو لیدونکو درویش درانی وایي په کوم طرف کوي سفر په کومه لاره رسي په کوم طرف کوي سفر په کومه لاره رسي بختور خلک د جهان څنګه تر یاره رسي یار به دې غېږې ته درځي خو لږ څه صبر وکړه یار به دې غېږې ته درځي خو لږ څه صبر وکړه سپرلي د غرو لمنې په کراره رسي زه خو وس نه لرم چې ګل به ستا اوربل ته راوړم زه خو وس نه لرم چې ګل به ستا اوربل ته راوړم داسې یار وګوره چې لاس یې تر بهاره رسي که ژوندون غواړي ورته ووایه چې سر مې پرې کړه که ژوندون غواړي ورته ووایه چې سر مې پرې کړه د خودسار یار هره خبره تر انکاره رسي درویشه تا غوندې بدرنګې به خوري کاڼي پر سر درویشه تا غوندې بدرنګې به خوري کاڼي پر سر چې په مخ کلي دي هغو ته به هنداره رسي په کوم طرف کوي سفر په کومه لاره رسي بختور خلک د جهان څنګه تر یاره رسي یار به دې غېږې ته درځي خو لږ څه صبر وکړه یار به دې غېږې ته درځي خو لږ څه صبر وکړه سپرلي د غرونو تر لمنې په کراره رسي زموږ لیدونکی دی اړیکې راپورته کوم ته ماله چې پرې نه شي اړیکه یې وبه ګورو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم سلام ترن صاحب څنګه یې ښې جوړې ستاسو خوشحالي غواړو ستاسو بریالیتوب غواړو ګرانه ستړي مه شئ پښتو ادبي دېرې ته م هرکلی کوو ځان راوپېژنئ له کومه ځای د ټلیفون په لیکه یاست جمعه خان منګل خبرې کوم د کویت څخه جمعه خان منګل ډېر ښه راغلاست ښاغلی منګل صاحب له کویت څخه دې په مینه هرکلی کوو ته مله چې اړیکه مو روغه راپاتې شي مهرباني وکړئ څه راسره شریکوئ ژوندی اوسئ کامیابه اوسئ او د مینې ډک سلامونه مې منه د ټولو نه مخکې خو زه د پښتو ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته د مینې سلامونه وایم په دې هیله چې روغ او جوړ یم کور مو ودان وي ډېره ډېره مننه بدبختانه چې د منګل صاحب اړیکه راماته شوه او زه څومره خوشحال شوم چې له کویت څخه زموږ د لیدونکي اړیکه په ښه شکل سره وصل شوې وه خو بیا هم ناځوانه خرابي نامرده ستونزو زموږ د لیدونکو اړیکې روغې راپرې نه ښودې خو بیا هم د ویاړ ځای دی چې زموږ لیدونکي خوښ دي خوشحال دي روغ دي او جوړ دي او تر دې دمه راسره زموږ ډېری خوږو لیدونکو اړیکه هم ونیوه چې راسره ډېر خواږه خواږه احساسات یې شریک کړل او په خپلو خوږو اړیکو سره یې د دې خپرونې خوند لا هم سیوا کړ په نننۍ خپرونه کې مومن بصر کې له هلمند څخه نورجي له کندهار څخه ددک سمکني له عربي اماراتو څخه بکی جان منتظر هم او علي کوزي صاحب له پنجوي څخه جمعه ګل منګل له کویت څخه دانش جان سخي مرجان دانش له کویت څخه هم اړیکه ونیوه چې دوی ته کور ودانی وایو په راتلونکي کې هم د دوی د ښکلو ښکلو شعرونو په تمه چې راشي پښتو ادبي دېره کې له موږ سره شریکي تر یوې بلې پښتو ادبي دېرې چې درنو لیدونکو زه محمد طواب تراب ستاسو چوپړ ته راستنېږم تر هغې د الله په امان تاسو چې هر چېرته یاست خوشحالي سوکالي ارامي مو په نصیب تر بیا ښې چارې د زده کړې تګلاره په لاندې ډول ده لومړی ګام د ګډون لپاره ټلیفون وکړئ پښتو ته هر کله که پیغام لرئ